ګرانو هیوادوالو ګرانو مینوالو بیا هم زما د مینې ډک سلامونه او احترامات ومنئ څرنګه چې زه په اروپا کې زما 3 کنسرتونه ډېر په مینه او محبت او ډېر د خلکو د خپل مینوالو هیوادوالو لخوا په ډېر ښه پذیرایي او تشویق ترسره سو. ما ډېر ښایسته خاطرات د دې کانسرت ته لاسته راوستی. مګم یګانه شی چې ما په دې کانسرتو کې ولیدله چې د ټیکټونو پرایسونه لږ لوړ ول، نو ما سوچ په وکړ چې په یوه کورنۍ کې که 15 نفره یا 6 نفره دوی نشي کولی چې د دې کانسرت نه ټول دا کانسرت ته راشي او د دې کانسرت نه ټول دا کانسرت وګوري. زه د خپلو سپانسرانو څخه دا امید کوم چې د ټیکټ پرایسونه لږ کم کړي، ځکه چې په اروپا کې چې ما ولیدي د خلکو اقتصادي وضع ډېر ښه نه ده. زموږ افغانان ټول یا په کمپونو کې دي یا نوي مهاجر شوي دي، نو وسه یې نه رسېږي چې د یو فامیل 15-16 نفره یا اولادو سره راسي. مګم زه غواړم چې دوی ټول راشي زما په کانسرت کې برخه واخلي. یو خو دوی مسافر دي، د دوی لپاره باید دوی ډسکاونټ ورکړي، ټیکټان ارزانه کړي، هم د لندن ټیکټان هم د آنلاین دا نور چې شوي دي. په هر حال خو زه غواړم چې دا زموږ ځوانان زموږ ماشومان کانسرت ته راشي، خپل د افغاني کلچر موسیقي د دنه مستفید شي او وی ګوري او یو د بل سره لیدنه کاتنه وکړي. نو که څه هم تاسو معلومه ده چې دوی هم مصرف لري، دا څوک چې کانسرت جوړوي ډیر مصارف لري، خو بیا هم زما د دوی نه دا غوښتنه ده چې که دا د ټیکټونو پرایسونه کم کړي او زما هیوادوالو مینوال وشي کولی چې ټول راشي او په دې پروګرامو کې زموږ سره برخه واخلي، نو ډیره به ښه وي. ډیره مننه ستاسو د راتلو په هیله. په 28 د جون په هالند کې زما کانسرت دی، په 4 د جولای په لندن کې زما کانسرت دی. انشاءالله زه کوشش کوم او د دوی نه خواست کوم چې د ټیکټونو پرایسونه تاسو باندې لږ کړي. ډیره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.